سلامونه. هیله لري ستاسو ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو، دلته اکثر ملګري دا کمنټونه کوي چې بیکاره یو کار څنګه پیدا کړو. په دې باندې څه وخت مخکې ما ویډیو هم جوړه کړې وه، خو نن زه غواړم چې په یو خاص اداره په هغې باندې تاسو ته یو څو خبرې وکړم چې هغه تاسو سره کومک کوي تر څو تاسو کار پیدا کړئ. په دولتي چوکاټ کې دلته یو اداره شته چې هغه تاسو سره کومک کوي چې تاسو کار پیدا کړئ او هغې ته پلمپلوا ویلی کېږي. دغه هغه اداره ده چې کوم خاص دې دپاره جوړه ده. د هغوی دا مسؤلیت دی چې تاسو په خپل مسله کې تاسو ته کار پیدا کړي او تاسو ته کاري ساحې ته ننوځئ. د پلمپلوا کوشش چې تاسو اول په خپل مسله کې التفا ماسین وکړئ او هغې نه بعد بیا تاسو کاري ساحې ته لاړ شئ او کار وکړئ. دې نه علاوه د دې دولتي چوکاټ نه علاوه دلته یو بله داسې اداره شته چې هغه تاسو سره کومک کوي تر څو تاسو ته کار پیدا کړي. هغې ته انتغیم ویلی کېږي. انتغیم داسې دفاتر دي، دلته ادارات دي په هر ښار کې په فرانسه کې تاسو پیدا کولی شئ. تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ، کوم چې نږدې ترین انتغیم تاسو سره ستاسو د کور سره تاسو هلته ورتلی شئ. انتغیم هغه اداره ده چې کوم تاسو سره د کار پیدا کولو کې کومک کوي. دې ته په انګلیسي کې ریکروټینګ ایجنسي وایي. څوک چې کارمندان د مختلفو سوسایټیانو دپاره یا کمپنیانو دپاره پیدا کوي. دا هغه اداره ده چې دې ته کمپنیانو والا راځي او دوی ته وایي چې موږ ته 10 نفره یا 20 نفره یا 100 نفره په دغه ځای کې دومره وخت لپاره پکار دي. بیا خلک خپل سی وي جوړوي او دغه ادارې ته ورځي، خپل سی وي ورسره جمع کوي. هغه بیا هغه د خپل هغه کمپنۍ کار سره میچ کوي ستاسو سی وي او تاسو غواړي او تاسو هغه کمپنۍ ته لیږي. انتغیم دا چې لکه څنګه مخکې ما ویل دا یو ریکروټینګ ایجنسي ده، په انګلیسي کې ورته یو ریکروټینګ ایجنسي وایي. یعنې هغه دفتر چې څوک خلک د کار دپاره نیسي پیدا کوي کمپنیانو دپاره. انتغیم په دې کې خپل یو فیصدي لري. هغه د کمپنۍ نه دغه کس پیدا کولو لپاره پیسې اخلي، کمیشن اخلي. نو تاسو به داسې وکړئ چې خپل سی وي به جوړه کوئ او په ګوګل کې سرچ کوئ. مختلف انتغیمونه به ستاسو په منطقه کې تاسو هلته ورتلی شئ، خپل سی وي ورکولی شئ. 1 نه 2 نه 3 نه 4 څومره چې تاسو کولی شئ مختلف انتغیمونو ته خپلې سی ویګانې ورکوئ. نو انتغیم تاسو سره کومک کوي تر څو تاسو کار پیدا کړئ او هلته لاړ شئ او کار وکړئ. انتغیم کې اکثره کارونه چې کوم وي هغه طویل المدت نه وي، کم وخت لپاره وي، اکثرا 1 میاشت لپاره، حتی د 1 میاشت نه کم هم کې پیدا کېږي، 2-3 میاشتې. خو هر کله چې تاسو به یو سوسایټۍ ته لاړ شئ، تاسو انتغیم په طریق نه لاړئ، کار مو پیدا کو، تاسو د یو سوسایټۍ او کمپنۍ سره کار وکړو، هغو ستاسو کار خوښ شو، نو هغه بیا تاسو سره کونتخه هم کوي. نو د کونتخې چانسز هم شته. نو دا یو بله لار ده چې تاسو کار په اسانۍ سره تاسو دلته یو کار پیدا کوئ. تاسو به ګوګل د طریق نه انتغیم سرچ کوئ او چې کوم نږدې ترین انتغیم تاسو هغې ته ورتلی شئ. خو هر کله چې انتغیم ته تاسو ورځئ باید تاسو سره ستاسو سی وي. نو اول سی وي جوړه کوئ، هغې نه بعد انتغیم ته ورشئ. نو ملګرو، غوښتل مې چې نن صرف او صرف په دغه انتغیم باندې تاسو ته څو خبرې وکړم تر څو تاسو پوه شئ او تاسو کار پیدا کړئ. مننه.